د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست نن ورځ د پنجشیر ولایت په یوه ولسي غونډه کې چې د یاد ولایت د والي په شمول ولایتي مسؤلینو، علماء کرامو او متنفذینو یې ملتیا کوله ګډون وکړ. نوموړي د پنجشیر خلکو ته وویل امیرالمؤمنین تاسو ته ځانګړې توجه کوي، په ځانګړو مجالسو کې مو یادوي تاسو د هغو څو مفسدینو په نوم نه پیژنئ چې د نظام پر وړاندې بغاوت کوي او یا بغاوت ته خلک هڅوي. تاسو ته ښه معلومه ده چې د نوح علیه السلام په زوی او د ابراهیم علیه السلام په پلار هغوی نه پیژندل کیږي. ما تقریبا چند بار از شیخ امیر المؤمنین حفظه الله شنیدگی است که ما خصوصا عموما به ملت و به کشور ما شما همه لله الحمد مسلمان هستیم، خو ملت و شهید پرور و شریعت پرور پنجشیر را خصوصا در مجالس یاد کرده. شیخ محمد خالد د پنجشیر ملت ته په خطاب کې وویل تاسو د روسانو پر وړاندې د جهاد ویاړ لرئ او هغه جهاد مو د اسلامي نظام د قیام لپاره و. اوس تاسو ورونه او زامن وتوانېدل چې اسلامي نظام قایم کړي. موږ او تاسو باید حمایت وکړو. هیچ کسی چشمپوشی کرده نمیتونه که قربانی ولایت پنجشیر در طول 40 سال به شما کرده. با تقابل و مقابله اتحاد جماهیر شوروی. نوموړو مسؤلینو ته په خطاب کې وویل نظام له ډیرو قربانیو وروسته راغلی او ډیرې هیلې ورپورې تړلې دي چې هغه په عدل ترلاسه کیدای شي. چیرته چې عدل او انصاف وي هلته وحدت او قوت قایم وي. این نصرت الهی بود، این قربانی استشهادیا و فدایا و جانفدا بود. لله الحمد امی ثمره نتیجه دستاوری همین است. امروز ما شما زیر چتر و زیر بام نظام اسلامی زندگی را دوام میدیم. این فضل خداوندی است. ښاغلي شیخ محمد خالد الحنفي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اړوند د پنجشیر ریاست محتسبینو ته په خطاب کې وویل له خلکو سره سم چلند کوئ، د عامو خلکو ذهن سازي وکړئ، ستاسې چلند باید له شریعت سره سم وي. محتسب باید از الف گرفته کاملا ترجمان دین اسلامی و نظام اسلامی باشد. اگر کدام تقصیرات و ناقص داشته باشه این محتسب جور شده نمیتونه از نگاه کتابا. احتساب بسیار یک زیرک یک شخص میخواهد و دقیق مسئولیت است برادران. همداراز عامو خلکو ته واضحه کړه چې که د هر امارتي غړي له لوري د چا حق طلب شي کولی شي چې زموږ د سمې شکایت برخې ته رجوع وکړي او هلته به یې ورته حقوق ترلاسه کیږي. هر کسی خدا نخواسته شر القرون است، کدام از مجاهدین از ارگان امنیت ارگانها اگر شما شکایت دارید در امر بالمعروف دفتر برین وارد جریان بسازید. اگر مربوط و دفاع باشه تدارک میشه و امنیت قماندانی باشه جلوگیری میشه و مربوط استخبارات میشه جلوگیری میشه. اگر نمیشه باز وزارت را ریاست در جریان میمانه، باز از طریق وزارت همون وزارت اقرار داده میشه. همین مشکل در کدام رسوالی در کدام قریه در کدام ولایت وجود داره این جلوگیری شود. لله الحمد او تدارک میشه و جلوگیری میشه. نوموړي د خبرو په پای کې د هغو کسانو په اړه چې له هیواد څخه بهر دي او د بغاوت نارې بدرګه کوي د پنجشیر ملت ته په خطاب کې وویل هغه کسان چې له هیواد بهر دي او په مخالفت کې ښکیل دي راوی غواړئ. صرف دا نه چې ژوند به یې په امن کې وي بلکې تقدیریږي به هم. موږ هر چا سره د دښمنۍ اراده نه لرو بلکې غواړو چې ټول ملت متحد وساتو. یا چی میکنن در خارج کشور بیاین همراه ملت بشینیم خدمت کنیم. این تو نو نسل را تربیت بدیم که اگر مایان باشیم یا نه یا خیر یا خدمت ملت را میکنه و خدمت دین اسلام را میکنه و ملت را در حریت زیر چتر هم گمانه. یه آدم ماشماست.